بسم الله الرحمن الرحیم. شاه محمود واقف یم، ستاسې په درنه خدمت کې. د نن ورځې درس مو دی په شپږیشتمه صفحه کې شعر. توجه وکړئ عبارت ته. هست تو را ای پسر رفیق خوب کتاب، روز و شب از وی مباش دور مگر وقت خواب. خوب به یادت بگیر هرچی در آن خوانده ای، تا شوی در امتحان چون دگران کامیاب. معنا ته توجه کوي ښاغلو شاګردانو او استادانو. شعر: هست تو را ای پسر رفیق خوب کتاب، دی ستاسې لپاره ای زما ګران زویه کتاب یو ښه ملګری. روز و شب از وی مباش دور مگر وقت خواب. شپه او ورځ د کتاب نه لرې کیږه مگر د خوب په وخت کې. یعنی شپه او ورځ د کتاب مطالعه کوه مگر کله چې د خوب وخت راغی خوب وکړه. خوب به یادت بگیر هرچی در آن خوانده ای، ښه یې په یاد کې ونیسه هغه څه چې ته په کتاب کې وایې. یعنی هر هغه څه چې ته په کتاب کې زده کوي هغه په ذهن کې ونیسه، هغه مفکوره په ذهن کې جوړه کړه. تا شوی در امتحان چون دگران کامیاب، تر څو ته شې په هغه ازموینه کې بریالی. ښاغلو دوستانو او ښاغلو زده کوونکو استادانو، تر بیا چې ستاسې په خدمت کې حاضرېږم، تاسې پر پاک الله سپارم. د الله په امان.